रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम چې شپږ میاشتې کم 40 کاله عمر شو، نو هغه یکسوئی اختیار کړه، غار حرا ته بتلو، اول تبا دا الله په ذکر او فکر کې مصروف. شپږ میاشتې چې تیرې شو، جبرائیل راغی د قرآن کریم یو څو آیاتونه په کاغذ لیکلي راو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې اقرا دا ولولا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ورته فرمایل چې ما نه بقاره، دا زه نشم لوستی ځکه چې زه پړه ونه. هغه بیا ورته وایي چې اقرا دا ولولا. پیغمبر بیا وایي ما نه بقاره، بیا یې وایي اقرا، هغه بیا وایي ما نه بقاره. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم راونیو او سینې سره یو ځای کړ. څومره انوار او تجلیات د الله د طرف نه چې جبرئیل راوړیو او د رسول الله په سینه کې کړه، او استعداد بڑھاولو پکې واچو. پیغمبر مو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دارم بنی آیاتونه د قرآن چې په غار حرا کې په 40م کال باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شروع. عزیزانو دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل په خپل صورت اصلي کې ولید. صورت اصلي د جبرئیل 600 وزرې دي او په هر وزر د الله توحید لیکل دی. بار وزر دا اللہ توحید دی. تقاضا د طبیعت بشری دا ده چې په یکسوئی کې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري نو په دې هیبت تاریخ هیبت پراغه او کور تراغه. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته وی چې زملونی ما په کپړو کې پټ کا برستنه او کمبل را باندې واچوا سړلې را باندې راغلی دا. اے خدیجه اسه نه چرته زه مړ نشم، وفات نشم. بیبي خدیجه ورته وایي چې اے محمد پام کوه چې ګبراو نشي، ستا د شان و شوکت نه او ستا د ټول کردار نه داسې معلومیږي چې الله پاک ته څه ډېر لوی خدمت دپاره پیدا کړی. دا خبره ورته بیبي خدیجه په هغه وخت کې وکړه چې لا په خپله مسلمان هم نه وه. عزیزانو رسول الله فرمایي چې د خدیجه دې خبرې بالکل زمانه ټول تکلیف چې هغه لرې کړ او زړه مې ډاډه شو. علما لیکي چې دې نه معلومیږي چې ښځه دا د سړي وزیر اعظم ده. ښځه چې کوم رایې سړي له صحیح ورکړي د ملک ټول نظام پې ټیټ شي. عزیزانو زمونږ د ملک بیړه ځکه تباه ده او کورونه هم ځکه وران دي چې زمونږ وزیر اعظم یې خراب دي. تاسو به په دې ملک کې چېرته داسې ښځه وښایئ چې هغه مېړه له داسې رایې ورکړي وي چې د مېړه غټ مضبوط شي. داسې ښځې شته؟ داسې ښځې په پاکستان کې د داسې ښځو جنازه وتې ده
पाकिस्तान के बदा से खजाना लटे चे मेड़ला गराए और की चे मेड़ा पे मजबूत शी मेड़ना जंगी जर्नेल जोड़ शी मेड़ना मर्द मैदान जोड़ शी दाखिल अब पाकिस्तान के न लटे पाकिस्तान के खुदा से खजनी खबर शी चे दजोई वाद राशि और तशेख अजीब वो तो वक्त ख्याल का वजह आदमी ने चौराने पे उनके खजावरता शीखी पे जुमात की केंदा सड़िया जमादा जो में दादा से बपे गड़े गम कतवरता जो खदिज मुलायमान शेख माँ गिरा में प्रेख अजी माँ दरता हुई शीखी जान सर अजमात का यौसा जदा यौजोई में दारमानी न बटे अब्बास गड़ी कद सरमायादार खजीदी दागुई बेड़ा तबादा पम्याश के लश फैशन बदलेगी कलद तंगो पेंसो फैशन शी कलदार कलद लंड कमीज फैशन शी कलद उगद कलद लंडो यस्तो फैशन शी कलद उगदो चिद लंडो यस्तो फैशन शी और सर केंची की ब्या चिद उगदो यस्तो फैशन शी ब्या बोला पेंडा के बल सर दो यस्तो दाम लीधेली सर खर्सीगी दो यस्तो दादा कमी खजी चढ़ेर बाबर सरिया दे मेलुगने सारे का सर बल सर्व वलाली दे फैशन वो दिदानु खबर अब ब्या माना पाती शिवसरा याद अश्वा तासु बहु गोरई दे मलखाल हो गोरे दे मलखाल बा पिंज काला या लस काला पस को गोरई दाइंदा नसल बटोल डमानी डमान द टीवी और द वीसीआर द बरकत बा आइंदा नस्ल टोल दमान ननगोरा दागा थोमो च द शपे बे प मुसला बांधे अल्लाह अल्लाह कवल यागा थोम दे जियो को रोजगार निष्ठा टोलश पे या टीवी तनास्ती हो या वीसीआर तनास्ती न देगा गरीबान ख्वारान का सरमायादार दा कार कई उससे जवाज लड़ी माल दे दौलत दे किदार अरियान गरीब तेन जो बदबख्ता और कमबख्ता का सरमायादार पर क्यामत के जहन्नम तलाशी फिक्र निश्ता दुनिया के पैसे मजी किड़ी दी कोर देवरान शन तब वाली पर क्यामत के दोज़ख करे दासो ख्याल रख नर्ज में दाओ चिता सुबह उगो रहे अंदर नस्लुना नंद पुख्तुन कौम तहजीब आओ द पुख्तुन कौम फैशन अगर तहजीब मोहम्मदी न दे अगर तहजीब द टीवी पर्दा दा द टीवी पर पर्दा बांधे कम लिबास द डमी उगोरी सवाल अद मल्क खजो तो उगोरा का लिबास या छोड़ी बिल्कुल ठीक दा गलत है ना सही कम लिबास द डमी उगोरी अगर लिबास सबा उगोरा तभी खजवा छोड़ी अजीजान उमा तो उगोरा कम लिबास दडम उगूरी दडम अगर लिबास उगोरा सबा दगी अलकान वा छोड़ी ठीक देखा उगोरा नंदमल अलकान नौजवान तबका उगोरा तंग कमीज और चुलचुड़े परतुक
دا د چا فیشن دی؟ دا په ټي وي په پرده دی یو ډم فیشن دی. بیا دې ځای کې تنګ او لاندې نه ارض. دې خوا وګوره، ښځې که کمیس دې ځای کې تنګ کي خو نه څه ناز و ادا به ځان کې پیدا کوي د مېړه دپاره. ښځې که کمیس دې ځای کې تنګ کي خفه نه شي بچیا، نو څه ناز و ادا به جوړی د مېړه دپاره. هلکان دې ځای کې کمیس چا دپاره تنګوي؟ عزیزانو ما ته وګوره، تاسو هغه قوم یئ چې په لاره به روان وئ نو دنیا به دا منله چې یو پښتون روان دی، یو ننګیالی روان دی، یو قبایلی شجاع او بادر روان. پخوا خو به د پاکستان حکومت هم په تاسو باندې هندوستان یارولو. انڈیا में सटक पतुपत हुई पतवे हमारे पास 70 लाख कबाइल, उसके इंडिया में चिदा कबाइलियान फोटवान लग रहा वास्ता अवस्था सो फोटवान वरुले गल ब्या बच अरे वाकिम सर इजरागानो केस इजरा को पेजन इजरा वही इजरा ना इजरागान क्या हाकिम तो वर्गली दी चिदा से पर दरवाजा की कतली दी ना हाकिम हम दा से नाश को लगा दुई से संगो आयो इजरा बल आवाज को खोरे राजा वे वाले वे जमुन खोर दनना नाश्ता खोर दनना नाश्ता ना तो पहले खोर ना बची हरी नोज में इंडियन गवर्नमेंट कोई चिता कबाइल दी चिता सबती मुंग यरोले रगी को बदा अग कबाइल ने यारे तो चिदा सी गिरे बेवे दा सी ब्रेती बेवे दुमरा दुमरा पटकी और दादा दा कारतूस वाला गर्दनाए बे चोले वे आई बे वकी दा आदम फारजी दा पुख्ताना उसनन को कबाइल पे शर्मन हो शर्मी दोनों शर्म नंता सुदी जोगा फाती कि बच्चा तनकीद कई या बच्चा एतराज हो तासुदी जोगा पाती नन खो कबाइल ख्वागा खलको कि द कबाइली खजे ता बच्चा कागो कता दाको सर बे द गोलाई निशाना कोलो बे कने को द कबाइली जनाना होता कि चा बकागा उकत दाग सर बद गोलाई निशाना हो नंदराश द कबाइल खजे मुंग तरफ पे खबर के होगा तासु खबाई दाइंदा तरबियत तासु द आइंदा नस्ल चे कम दे दा बस्तासु पे गिरू और स्तासु पे पटको खाओ रिवाज दाइंदा नस्ल चे कम तरीके सरद भी तरबियत कीगी दा बस्तासु पर कब्रों में मुतियाज कर बकार औलाद दा से दे कने चिताना रुस्त दा हुई चिदा खबर वाला दे खुदा उबसी ठीक ना दाइंदा नस्ल बदा हुई चिदा खबर की जो से बराए नाम जमा प्लारो होडेर बेवकूफ तदाइंदा नस्ल तरबियत दा से कह लग गया है टीवी दादमल को द कौम द पारा यो तबाकुन शे अजीजान मा तो गोरे तासो बताओ है चे मुंह खोने दे करे हुकूमत करे अजीजानों का तासो पाता तो जरा पलस लग जरा टीवी गान ना बसते तासो की मुतियाज करे हुए उल्लते वर करे हुए चीनी गुरु खुदा रास्ती चिद टीवी दन स्टेशन ने दुई कबाड़ खाना जोड़ा करे स्टेशन में बंद करे नन दुनिया गोरा आगा सादा टीवी गाने खरसई लग्या दे रंगीन पसी गिरदी
پلار او زوی دی پلار بار ولار دے زوی رنگین ٹی وی بیا کئی میرے بار ولار دے خزے رنگین ٹی وی بیا کئی لگیا دا لیڈا بار ولار دے لیڈا دننا سودا گئی سارے تکبیر لیڈا بار دے سنڈا بار ولار دے میں خدننا سودا گئی اے شرمے دل اے شرمے دل تاسو پختون پا کم جبا وائی زالتا پی خور تا داوائم دیتا چی تاسو داما وائی چی مینگا پختانا مینگا پختانا تا آغا وقت کم پختونے چی ڈولکی تا گڑی گی آغا وقت کتا پختونے ڈولکی تا سوک گڑی گی تاغا وقت کم پختونے چی پردی وادا گڑی تاغا وقت کم پختونے چی لور دے بربنڈا گرز تاغا وقت کم پختونے چی خزا دے تانا مخ کی پردی سڑی گا لاس کر تاغا وقت کم پختونے دے پاو گو رہا ہے تاغا وقت کم پختونے چی تکور ناس دے او پٹیوی باندے دا پالوانانو کشتیوی او دا سنڈاگان بربند بالکل ستا خزی و لونا ورطا ناستی او دا پردو سڑو شرمگاونا گوری لگ جائے تاغا وقت کم پختو دی پختو لارا پختو جنازہ ہوا تھا پختو یو جبا پاتے دا اگر پختانا لارا وی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تار وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ غور دلاری چخلق ولی بد عطر غندی ملکولو اب عطر بھی ملو تو محبت کی بوئی اس کا عطر مگیم دنینی بوئی نرس اگر پختانہ لارا اگر خلق لارا اگر دین زان قربان اون کی لارا ننگورا استا پمل کی دین تم رسپک دے کہنا بابا بابا کہنا دین تم رسپک دے اسلام 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 سخکاری نا لکه زو ستاسو ته وایم الوا 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 سحر بانګ مرشي او زه وایم الوا 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 تاسو به وایئ چې ومولا خوله دې ماته شه دا الوا دی څه شی چلتا دا او زو وایم الوا 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 یادې خو وګوره ډاکټر لورغ ډاکټران شته کنده ټام کې ډاکټر لورغ ورته ډاکټر صاحب تبین نیولې سر مې خوږیږي ملا مې خوږیږي سړی مې نیولې مړچ کېږم ټول او ډاکټر درته علاج 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 ډاکټر صاحب مرما هغه علاج 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 سړی ور سره راغلی ډاکټر صاحب مریض کو مړ کیږي دی علاج 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 و ډاکټر زه هوا سړی مري او دی علاج 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 2 घंटे تیر شوي سړی مړ کیږي علاج 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 نقله کې ورته ترمینیټر دی نه سټسکوپ باندې مریض ګوري نه ورته ستن وهي نه ګولای ورکه نه ګولای لیکي نه دارو ورکه نه دارو لیکي علاج 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 پدې دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کې سټه به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي
او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې بے حیا شو، بے صبر شو، اسلام 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 کبھی کاٹی زباں پہ دل کا ہے غل، زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں، زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں، وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی، وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی، خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نقطہ چینوں میں، عزیزانو عرض میں داؤ چپدے ملکیوں گو رہی علماء چغواری، علماء چغواری، عزیزانو اقتدار نغواری، کرسائے نغواری، اسلام آباد نغواری، علماء د ملک قانون قرآن غواری، عزیزانو دغه مشنو د مفتی محمود رحمه الله تعالی و تعالی دغه پروګرامو چې ترغه پورې بزه د اطمینان ساه نه اخلم چې تر څو پورې ما د ملک قانون قرآن کړی، عزیزانو دغه مشن دی د علماو، ترغه پورې به علماء په اطمینان نه کېږي چې تر څو پورې د ملک قانون قرآن شوی دی، که تاسو به وایئ چې علماو کې خو هر قسم خلک شته، نو ما وایي چې عزیزانو خبره دا ده چې خو خراب خو په هر چا کې که نه، خو خراب خو په هر چا کې، او دا ولاړو خلکو زما وخت به ختم شي او تاسو به ټیلې وایئ، لږ مخکې تاسو دا ناست خلک ټول پاسې ټول پاسې ما ته رامخکې شئ، ما ته رامخکې شئ، نو عرض دا و چې ښه او خراب خو هر چا کې وکېدی الله بندګانو یاره تاسو تکبیر تکبیر، عرض مې دا و چې تاسو به دا ووایئ چې علماو کې خو هر قسم خلق شته، نو ما وویل چې ټیک ده ښه او خراب خو به په هر چا کې، د موجوده حکومت دا خیال دی چې دا د سود د زکات پیسې زه د وزیرانو په لاس په دې مدرسو تقسیم کما، دا د سود د زکات پیسې د وزیرانو په لاس زه په دې ملیانو مدرسو تقسیم کما، نو په دې به ګینې دا ملیان خرید کړي، ما ویلي دي دې ته چې واورئ دا پاکستان د دوی جایگیر نه دی، دا د ملیانو حق دی، مالم ته خورئ او چې وخت راشي په یو پلیټ فارم به د دوی په خلاف کې ولاړ. بالکل
तासे ख्याल दे कि तायो मदरसे ला 50,000 रुपए वरोड़े वजीर से पकड़ा पासी माजी जुमात ला 500 रुपए लानको माजी जुमात ला 1,00,000 रुपए लानको दा 1,00,000 रुपए 500 रुपए दा 20 रुपए बजेता सोचता सोच करे दा 2.5% चिकम द 7% सूद न कटौती की भी दागत सूद पे की और दा पैसों बांधे च कम मुदरिस तनख्वाह वाली और कम तालिब पदे पैसों रोटाई उखड़ी अगा इल्म बसबा मल्क दपारत से मुशीद की मदरसे औरान खीदी खुदा पैसे वलमा आले कदे खबरों पोए गई औरान दा तरमुंगा पूरी दिन मदरसों ने दे रहा रसो तरमुंगा पूरी दिन हमेशा उगे खेत हो रहा रसो